په دې موقع باندې زموږ د بازار کې د دوکان بورډ د تشکیل میټینګ جاري شوی دی، خاص کوم چې د ضلع مدار صدر دی هغوی وزارت کې وشو او په دې موقع باندې موږ په میټینګ کې مختلف چې کوم د زراعت سره مسایل په هغې باندې خبرې وشولې. په دې موقع باندې څنګه چې تاسو ته پته ده چې زراعت یو بنیادي شعبه ده د ملک او د ملک زیات انحصار په زراعت باندې دی او دې زراعت او زمیندار په مهنت سره د ملک 24% آبادۍ ته روزګار ورکړی دی او د کسان او د زمیندار او د کاشتکار د مهنت په بدل کې د ملک معیشت مضبوط دی او دا نن چې څونه تاسو په دې ملک کې د ژوند رواني نه هغه کو د دفترو د سړک د خوراک د هر څیز د سکولو د خوراک هر څیز هغه د زراعت سره وابسته دي او د زمیندار مهمینت دی. خو زه افسوس کوم چې تېر شوي حکومتونو مو او موجوده حکومت هم زراعت ته او زمیندار ته هېڅ قسمه سهولت او هېڅ قسمه فایدې ورته پورې نه ده ورکړې. نو موږ د میټینګ په زیره باندې او د کسان بورډ د نماینده په حیثیت باندې موږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې وخت زراعت سره او د زمیندار چې کوم مسایل دي هغې باندې د پوره توجه ورکړی شي. په دې موقع باندې د ټول نه زیاته مسله چې موږ ته ده هغه زمیندارو ته دا ده چې په دې تېر شوي سیزن کې یونیورسل ټوبیکو کمپنۍ چې کوم ده هغوی د زمیندارو نه تماکو اخیستي دي او تماکو چې اخیستي دي د هغې پیمنټ ډیټ ورشوی دی، پیمنټ ډیټ تېر شوی د اوچر او هغوی ته پیسې نه میلاویږي. په زمیندارو کې ډېر زیاته پریشاني ده او ډېر زیات د مایوسۍ سره شکار دي ځکه چې زمیندار یو فصل خرڅ کړي نو هغه بل فصل سنبالوي او دغه فصل په بنیاد باندې زمیندار د دوکاندار نه او د مختلفو خلکو نه قرضونه کړي د فصل پیداوار دپاره او چې کله هغه ته د فصل پیسې په وخت باندې میلاوږي نو هغه د قرض نه نور قرضداری شي او بل فصل هم نشي سنبالولی. نو په دې موقع باندې موږ دا احتجاج فیصله کړې ده. سو فرض کا د تماکو چې کوم د اوچر پیسې انډس کمپنۍ هم په کروڑو روپو باندې هغه هم زمیندارونه نیولي دي او په دې باندې مخکې موږ احتجاج کړی دی او زه د الله شکر ادا کوم چې د مخکې احتجاج په بنیاد باندې موږ د انډس نه او د نورو کمپنیو نه دا پیسې اخیستې دي. په دې موقع باندې زه د مردان کمشنر ته هم دا خبره واضح کوم او ضلعي انتظامیې ته هم واضح کوم، صوبایي حکومت ته هم دا موږ درخواست کوو چې په مردان ضلع کې او په صوابۍ ضلع کې چې کوم د یونیورسل ټوبیکو چې کوم زمیندارو ته پیسې نه دي پیمنټ شوي او بقایجات دي هغه بقایجات چې دي هغه د 25-30 روپو په تقریبا دونه اماونټ هغه یونیورسل بقایجات پرې پاتې دي. نو موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې زر ته زره د یونیورسل ټوبیکو کمپنۍ او انډس ټوبیکو کمپنۍ ذمهداران دي مجبوره کړي چې زمیندارو ته خپلې پیسې ورکړي او که چېرې پرامن مذاکراتو باندې هغوی زمیندارو ته خپل پیمنټ ورنه کړو، پیسې ورنه کړي، نو بیا به موږ دا علم شته دی د یونیورسل ټوبیکو کارخانه چېرته ده او د یونیورسل ټوبیکو چې کوم اونر دی د هغه کور چېرته دی دا ټول موږ ته معلوم دي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زر ته زره د زمیندار دا حق چې دی هغه د ظالمانو نه او د زیاتیخور نه هغه زمیندارو ته حواله کړی شي او که فرض کا د پرامن په احتجاج په دې ضلع کې او د دې نوټس په زیره باندې موږ ته خپل باقایجات واپس نه کړی شو نو انشاءالله موږ به بیا احتجاج لاره خپلو او بیا به موږ د احتجاج آغاز به موږ د یونیورسل ټوبیکو د انډسټري مخې ته او د کمشنر دفتر ته احتجاج به د هغې نه موږ آغاز کړو. خو زه امید لرم چې انشاءالله ضلعي انتظامیه او د کمشنر په زیره باندې به انشاءالله زمیندارو ته دا خپل حق انشاءالله زر ته زره میلاو شي او زه په دې موقع باندې د دوی هم شکریه ادا کوم او زموږ ټولو دا اتفاق دی چې دا پیسې موږ ته نه میلاوېږي بیا به موږ ټول احتجاج کوو او ورکول به روغ ته راوځو انشاءالله.